السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله یم چې راته روغ او جوړ او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ. څنګه کولی شو چې ټریډینګ ویو وپېژنو او په هغه کې تحلیل وکړو. نیوز چیرته لیدل کېږي، نیوز څنګه کولی شو چې ولیدو، د کریپټو مارکیټ ډمپ هم څنګه وپېژنو. په دې ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم، خو مخکې له دې چې په دې ویډیو کې پیل وکړم، که تاسو چېرته زموږ په چینل کې نوي یاست، زموږ چینل مو تر اوسه پورې د ځان سره نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. په ډسکرپشن کې زموږ د ټلیګرام چینل لینک دی، هغه هم درسره جوین کړئ. هلته موږ د کریپټو نیوز او د سپاټ لپاره سیګنالونه، تحلیلونه او د همدارنګه خوندور معلومات د ټریډ په اړه او داسې نورو ښکلو موضوعاتو په اړه، هغه څه چې ستاسو پکې فایده وي، ستاسو پکې ګټه وي، هغه موږ نشروو. انشاءالله په راتلونکي کې درته نور هم ښکلي ویډیوګانې درم. خو مخکې له دې چې تر هغو ویډیو هم خبر شئ، دغه چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. راځم درته په ویډیو فایل کوم، خو تاسو باید د ویډیو د فایل سره تاسو باید ټریډینګ وي د انسټال کړی وي او په خپل موبایل کې ولرئ. ما خو پکې تیار اکاونټ جوړ کړی دی، اکاونټ مې پکې جوړ دی. یوازې به تاسو ته وښیم. یوه ورځ یو ورور پوښتنه کړې وه چې څنګه موږ د نیوز پکې لیدلی شو، تحلیل څنګه پکې کولی شو. نو بیا ما ورته وویل چې زه به تاته یوه ویډیو پرې جوړه کړم او یوټیوب ته به یې اپلوډ کړم او خلک به ترې استفاده وکړي. نو راځم اوس به ورته په ټریډینګ وي اپلیکیشن کلیک اخلم. خو که چېرته تاسو اکاونټ جوړول نه وي، زه اکاونټ جوړول یې خورا اسان دی. او جیمیل درڅخه غواړي او جیمیل ته بیا کوډ ځي او بیا کوډ ورته رکوي که بس تاسو کولی شئ چې ټریډینګ وي ته ور داخل شئ. راځم ورته په ټریډینګ وي کلیک اخلم او تاسو ته به یې وښیم دغه ټریډینګ وي چې اسانه ده، دومره سخته خبره نه ده. ټریډینګ وي خورا اسانه ده، خو ټریډینګ وي چې ده د تحلیل لپاره باید تاسو په کمپیوټر کې هغه انسټال کړی وي او تاسو باید تحلیل په کمپیوټر کې وکړئ، ځکه چې د هغه سکرین لږ اوږد وي او تحلیل لپاره غوره دی. راځم اوس درته ښایم. دلته تاسو په دې لومړي سر کې دغه وینئ تاسو چارټ. لومړی یو چې دی چارټ دی، وچ لیست دی. البته لومړی یو وچ لیست دی، دوهم یو چارټ دی او دریم چې دی اکسپلور دی، بل کمیونټي او بل مینو. وچ لیست د دې لپاره کارول کېږي لکه اپل دا ځان ته یو ډول اپل اکاونټونه دي، TSLA NFC دا ځینې کوینونه دي او بعضې نور معلومات دي دغه چې دلته موږ دا لیدلی شو. وچ لیست تاسو ګورئ، دلته وچ لیست دی. تاسو کولی شئ چې هر ډول کوین، هر ډول شی چې وي که نه د کریپټو مارکیټ، فورکس، سټاک مارکیټونه ډېر زیات دي. فورکس مارکیټ دی، سټاک مارکیټ دی، باینانس دی، ټریډینګ فیوچر، سپاټ، ډېر مارکیټونه دي. دا دلته چې دی چارټ دی، دلته تاسو ته بیا چارټ ښیي. ومني دلته تاسو ته دلته تحلیل کولی شئ. راځم اوس درته په تفصیلي ټول هر څه باندې راځم. او دریم چې دی بیا اکسپلور دی، په دې دلته ښکاري اکسپلور دی. دغه اکسپلور دی. دلته تاسو وینئ چې اوورویو ټوله کتنه. اوورویو دا معنی چې ټوله کتنه یې تاسو دلته لیدلی شئ. حتی که ټاپ سټوري دي، ټاپ کوینونه دي، ټاپ سټوریز وینئ. GBP USD برټش پاوند steady after UK inflation slow to 3.6% in October. یعنې چې 3.6% په اکتوبر کې سلو شوی دی. دا پوسټ یې کله کړی دی؟ په نومبر 19 باندې یې کړی. ټریډینګ وي لخوا یې کړی په 12:55 PM نه یې کړی دی استرالیا او امریکا څخه. نو دلته هم تاسو لاندې راکوز شئ، لاندې هم دغه ډول پوسټونه شوي دي. لاندې دغه خبر چې دی دا بیا د سټاک مارکیټ لپاره خبرونه دي او دا بیا تحلیلونه دي ټول. لاندې چې بیا راکوز شئ اړیه، دا بیا خلکو نظریې پرې ورکړي دي. دا چې دي البته مهم خبرونه دي، دغه مهم خبرونه دي. دا ټول رسمي پیجونو څخه شوي دي. لاندې چې بیا راکوز شئ دا د سټاک اړیه دي. لاندې چې بیا راشئ دا بیا آیډیاز دي، دا د عامو خلکو نظریې دي چې د ټریډینګ د تحلیل په اړه یې کړي وي. BTC تحلیل یې کړی دی، 429 دی، لایکونه یې اخیستي دي، کمنټونه یې اخیستي دي او دا بیا دوی ټول تحلیل کړی دی. او دلته یو نیم سیګنل هم خلک ورکوي. دلته تاسو کولی شئ سیګنل د سپاټ لپاره ترلاسه کړئ، نه د فیچر لپاره. فیچر خو ډېر هغه دی سلو نه غواړي. دلته چې دویم یو ته راشئ سټاک مارکیټ دی، کریپټو دی، فیوچر دی او دلته کلینډر دی، نیوز دی، بروکرز دی. راځم اوس په د سټاک ورته کلیک وکړم. همدا هم همغه ډول خبره ده لکه څنګه مې چې په اوورویو ټوله کتنه کې درته وکړه. البته اوورویو د دې لپاره وي چې تاسو کولی شئ چې سټاک، کریپټو، فیچر، فورکس دا ټول هر څه دلته شتون لري په اوورویو ټوله کتنه کې. خو که ځان ته یې غواړئ دا بیا د سټاک مارکیټ لپاره، دا بیا د کریپټو، دا د فیوچر یوه خبره ده. هغه ما چې کوم درته وښودل نیو پلو دغه خبرونه دي، دا ټول خبرونه دي. Why is Bitcoin crashing after heading؟ دلته دا ټول همدا ډول کوینونه دي. نیو پلو
د پوښتنې کړې دي او ساوث افریقن رینج ریماینز فرم دا ټول نیوز دي. دا د مهمو پیجو څخه شوي دي چې د کریپټو مارکیټ لپاره دغه نیوز دي. لاندې چې راکوشئ کرنسي انډیکس، یو ایس ډالر انډیکس، ایرو او جاپانیز ین انډیکس. دا لاندې ټولې نظریې دي. دلته چې دی بیا بڼز دی، ای ټي ایفس دی، دا ټول مارکیټونه دي. پوه شوې. دلته بیا یوه مهمه خبره ده چې هغه نیوز دی. ملګرو د دې په اړه پوښتنه کوله نیوز. دلته به راشئ لومړی به په دې ځای ورته کلیک واخلئ، دا بیا نیوز دي. ډیلټا ګلیري انډسټریز اسټیمیټ سسپینشن اف مینیمیس ایکسپینشن tariff will reduce 2.5 operating profit by about $25. یا چې دا ګټه به یې داسې د کمه شي په 2025 کال کې. دا ډول خبرې په 6:18 باندې چې کړي دي د نومبر په څومه باندې د نومبر په هغه یې پورته کړي دي. لږ صبر وکړئ. د نومبر په 19 یې اوس پورته کړي دي. پوه شوئ. دا به د سټاک مارکیټ دی. دلته به دغه شي ته وځو. اوس دلته یوه مهمه خبره ده، تاسو چې کوم کوین سرچ کوئ، یعنې په هغه کې تحلیل کوئ، په دې سرچ ورته کلیک واخلئ. مثلا زه اوس دلته ورته لیکم یو کوین نه په سټاک کې دی نه په فنډز کې دی. که په سټاک مارکیټ کې وي په سټاک ورته کلیک واخلئ، که په فنډز کې وي په فنډز، که په فیچر کې وي فیچر، فورکس، کریپټو، که په کریپټو کې وي کریپټو ورته کلیک واخلئ. خو دلته په دې آل ورته کلیک واخلئ ځکه چې هر چېرته چې وي تاسو ته یې رااړوي. مثلا زه دلته یو کوین ورته لیکم سول یو اس ډي ټي. سول یو اس ډي ټي ورته رااخلم. دلته تاسو وینئ دلته یې بیا ټوله کتنه ده. دې ځای ته ډېر پام کوئ. که تاسو کوینونه مختلف دي په دلته په میکس صرافۍ کې ځان ته قیمت یې لږ ټوټ دی، په بیټ کې همدا ډول، کې ایکس کې همدا ډول، او په ټونکیپر کې زیاتو والټونو کې قیمت پورته تللی ښکته پورته وي. په باینانس کې یې موږ سرچ کوو. په باینانس کې ورته کلیک واخلم. سول یو اس ډي ټي په باینانس ورته کلیک اخلو. کله مو چې په باینانس ورته کلیک واخلئ، سول یو اس ډي ټي اوسنی قیمت چې دی 108.6 اس ډي ټي دی. لاندې چې ورته راشئ دلته تاسو ته وروي ټوله کتنه ده. دلته د سول دا وروي ټوله کتنه ده. د سول ورویز دا یې ټوله کتنه ده. زه یې دلته وښیم. دا ورویز دی، دا یې ټوله کتنه ده. دا نیوز، دا خبرونه دي، مایندز مفکورې دي، د خلکو آیډیا، د خلکو نظریې دي. دلته تاسو کولی شئ ورویز لومړی ټوله کتنه ګورو. په دې ټیکنیکل انالیسیس کې چې ورته وګورو، په دې ټیکنیکل اوس وخت کې سیلران قوي دي، یعنې سیلران خلکو ډېر خرڅ کړو. په دې اوس وخت کې نیچرل طبیعي دی، یعنې منځبیانه دي. بای خلکو ډېر واخیستو. سټرانګ بای بیخي قوي یې واخیستو. سټرانګ سیل بیخي قوي یې خرڅ کړو. دا په دې معنی. راځم دلته په دې نیوز ورته کلیک اخلم. نیوز یعنې مهم خبرونه یې څه دي. په د نومبر 19 4 یوه پورته کړي دي. ټابیټ مارس 40 anniversary with continued focus on innovation of the user trust. چې په دې یوزر باور وکړئ، د انیورسري ویت کنټینیو دا به جریان وکړي، یعنې تمرکز به په دې وي. په دویم کې ورته لیکلي سولانه پریس سورس پاست 140 ای ټي ایفس انکلوز سرچ کنسول بریک 150. یا سولانه 40 هدف کله مات کړئ نو بیا به تاسو وګورئ چې یو اضافي $150 ته پورته شي. Next crypto to explode Solana 130 bottom force new alts in play. دا ورته ویلي دي چې کله چې کریپټو مارکیټ چې د سولانا قیمت 130 ته راوغورځېږي نو د الټس کوینونه شروع شو، یعنې پمپ یې شروع شو، د الټس کوینونو مارکیټ شروع شو. 21 سپارټ سولانا 88 ګوز لیو. خو دا نظري نیوز خبر نه دی. بیا چې دلته تاسو ورته راشئ په دې مایند ورته کلیک واخلئ، دلته خلکو نظریه ورکړې دي. something is happening with Sol here. It didn't get the retracement as a BTC or even it was a weak move. چې دا یو کمزوری حرکت کوي، د BTC په شانتې نه دی. او دلته بیا ورته لیکل دي سول یو اس ډي ټي 140 شپږ ساعته مخته یې دا پوسټ کړی دی، 140 ساعته مخته یې 140 کې روان دی دغه سول یو اس ډي ټي. دا بیا دا بیا د خلکو نظریې دي، عکسونه یې هم پورته کړي دي او تحلیلونه یې هم کړي. دا بیا خلکو نظریې پرې ورکړي دي، تحلیلونه یې کړي دي. مثلا په لومړي ورته کلیک اخلم. دلته سولانا هانټینګ پر لیکویډیټي ان ویک مارکیټ. سولانا به وګورئ چې لیکویډیټي کړي او د کمزوري مارکیټ به لیکویډ کړي په شارپ ډول یې ونیسئ. یعنې سولې سپرمینګ وینئ دلته یې تحلیل ورته ورکړی دی. په دې طریقه تاسو کولی شئ دا د خلکو نظریې دي، لاندې نورې هم لیدلی شئ. دلته یې بیا هم لیدلی شئ نورې نظریې. دا ټولې نظریې خلکو پرې ورکړي دي. دا وه د آیډیا او ویو نیوز د مارکیټ په حالت کې. کله چې تاسو راشئ، یعنې کله چې تاسو په کمپیوټر کې تحلیل کوئ، تاسو به په دې ځای ورته کلیک واخلئ. کله چې په دې ورته کلیک واخلئ، دلته تاسو تحلیل کولی شئ. نو په تحلیل زموږ نورې ویډیوګانې هم روان دي، هغو لپاره لږ انتظار شئ. دلته تاسو
سپورټ اینډ ريزिस्ټنس دلته تاسو څلور سطح چارت ون ډے چارت دلته دغه دی ون ډے چارت 15 ورځو چارت یوې میاشتې درې میاشتو شپږ میاشتو او انټر ټیکسټ 20 10 سل ټي او سیکنډ دا بیا سیکنډونه دي 15 سیکنډ لاس 15 لاس دلته تاسو کولی شئ دا ډول یې کړئ لاندې راشئ څلور ساعته ما انتخاب کړی دی یو ډے یوه اونۍ او آرټ کسټم زه اوس ورته 3 ساعته انتخابوم وموندل 3 ساعته وموندل دلته چې په دې قلم نشان ورته کلیک وکړئ دا ټرینډ لاین دی دا ټرینډ لاینونه انتخابیږي او دلته چې تاسو کلیک واخلئ دلته بس دا ډول بیا کلیک واخلئ نو دا لاین انتخاب شه په دې ځای داسې لاینونه انتخابیږي دغه نو په دې هم زموږ ویډیوګان روان دي چې دغه نقطه به انتخابوي مثلا زموږ یو دغه دی مثلا دلته ورته لیکو دغه دلته به دا ورته انتخابوي دغه نقطه لویه نقطه یې کومه ده دلته به لویه نقطه ورته انتخابوي په دې په اثر کې به لویه نقطه ورته انتخابوي دغه لویه نقطه به ورته انتخابوي نو په دې ډول تاسو د تحلیل کولی شئ او په تحلیل زموږ نورې ویډیوګانې هم روانې دي له هغو سره هم زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ مننه ښه وختونه او ښې چارې ولرئ